هیکف هیکف سوګلی کېدل. زموږ په علاقه کې چې د چا سوګلی کېږي موږ وایو د یو چا یادېږي. هیکف سوګلی کېدل. سنیز سنیز ترشی کول یا ترشی کېدل. سنیز. کف کف ټوخی کېدل یا کول. د او یو جی چې راسي دا اکثره وختونه د فی غږ کې لکه کف لاف ټف. ویسپر ویسپر په غوږ کې خبره ورته کول. پټ په غوږ کې خبره ورته کول. ویسپر. سنور سنور خرارې کول. په خوب کې خرارې کول یو رقم غږ دی چې سم دی. سنیف د فینګرز سنیف د فینګرز ایس موږ نه لیکلی. په ګوته ټک کول په ګوته باندې ټکان کول. کریکینګ د نکلز کریکینګ د نکلز د ګوتو په بندو ټکان کول. نکلز دا د ګوتو بندو ته وایي. کریکینګ. ګرایند د ټیت ګرایند د ټیت غاښونه چیچل. څوک غاښونه سره موږي. سکریم سکریم چیغې وهل. په یو شي پسې چیغې وهل په زوره چیغې وهل. ګیګل ګیګل په زوره باندې خندل. یو لاف ورته وایي یو ګیګل لاف هم ورته وایي. ویسل ویسل شپېلک وهل په خوله باندې شپېلک وهل یا هغه بل شپېلک. په دې کې ټي سایلنټه ده. ویسل. ګارګل ګارګل غرغړه کول اوبه غرغړه کول په ستوني باندې ګرځول. ویلچ ویلچ ارژی راکشل. ویلچ ارژی راکشل. ټیپ فیټ ټیپ فیټ پښه پر مځکه ټکول. پښه پر مځکه باندې وهل ټکول یا ټکار. یون یون ارژمی راکشل. کله څوک بدخواه وي خوله وازه ونیسي ارژمی یا ستړی. یون ارژمی راکشل. نو دا زموږ د نن سبق. که مې سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې د خپل خیال اظهار وکړئ چې څنګه سبق و. ستاسو لپاره دا سبق نوی و یو شی مې چې زده کړئ که نه. الله حافظ.